نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل داسې تیرېدو نو د ونې شاخ داسې راښکته شوی و، هغې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر ښکته کو او تیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام. صحابه کرامو بیا قصدن د خپل دل او سر به ښکته کولو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته سر ښکته کړی دی. بیا د شاخ کټ کړی شو، نور ونه موجود وه خو شاخ کټ کړی شو. صحابه کرام چې به بیان تیرېدل هسې به سبې سر ښکته کولو، ولې دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر ښکته کړی دی. سنت مونږ ادا کوو. وخت تیرېدو ټول صحابه کرامو د صدیق اکبر دور را ورسېدو، هغې کې به هم صحابه کرامو سر ښکته کولو د خپلته، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته سر ښکته کړی دی. بیا چې کله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور را ورسېدو، هغه دا ښکونه چې د هغې کټ که بیا وایي هسې نه چې دلته شرک شروع شي په اخره زمانه کې، د دې به څوک عزت کوي، دې د به سجدې شروع کړي، دغه یېرې نه دا ښکونه بیا کټ که. دومره به هغې د سنتو خیال ساتلو. یو سنت څه معمولی سنت نه دی، ګورئ آخره زمانه کې یو سنت ژوندی کول د 100 شهیدانو ثواب به الله تعالی ورکوي انسان ته. او یو شهید څونه اوچته درجه ده، شهید وینه لازمه کې ته رسېدلې نه وي چې الله تعالی د ده بخښنه کړي وي، ټول ګناهونه یې معاف کړي وي د ده. او چې شهید وي که نه، دی به د هغه اویاو کسانو شفارس کوي، اویا کسان به د ده په شفارت سره الله تعالی جنت ته داخلوي. دومره اوچته درجه ده. او یو سنت چې چا ژوندی کو، هغه سنت چې څوک پې عمل نه کوي او هغې باندې بیا په مضبوطۍ سره دې عمل وکړي، د 100 شهیدانو ثواب به الله تعالی ورکوي. نو سنت زمون خلک وایي سنت دی، جمعې په ورځ خواړو بیا څوک سنت الوکوي نه، بس فرض وکړي بس منډې وخي بیا څوک وایي کور کو، څوک وایي څوک وایي وړو بیا کوي نه. بیا موږ سره خو دا یو سنت دی. که چېرې سنت مونږ نه کوو، موږ سره یو واسطه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت په هغه سخته ورځ باندې چې نه به د مور په کار راځي، نه به د پلار په کار راځي، نه به د رور، نه به د خور، نه به د ښځه، نه به د بال بچ، څوک هم به په کار نه راځي. زمونږ به چا ته سترګې وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، کیدای شي نبی علیه الصلوۃ والسلام زمونږ شفارس وکړي چې مونږ د نبی علیه الصلوۃ والسلام سنتو نه مخ اړو، که نبی علیه الصلوۃ والسلام مونږ نه هلته مخ واړول ته به بیا څه کوو. مونږ سره صرف دا یو واسطه ده بس. قیامت سخته ورځ، څه معمولي ورځ ګورې دا نه ده. نور نن سبا په کروڑونو میل اوچت ده او ګرمۍ کې ورته څوک ودرېدی شي نشي ودرېدی. قیامت پر ورځ به دا صرف یو نیزه تا نه اوچتي، یو نیزه به درنه دا صرف اوچتي. نور درته نږدې دی، لاندې ځمکه به د تانبې وي، په خپو کې به پیزار نه وي، په بدن به کپړې نه وي، هر انسان به بربند ولاړې ګورې. عایشې رضی الله عنها ډېره زیاته حیاناکه وه. هغې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته عرض وکړه یا رسول الله چې ټول خلک بربند دي، یو بل ته به ګوري نه؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي عایشې معامله د دې نم لرې ده، خلک یو بل ته ګوري، څه خپل ځان هم به خلکو نه هېري، خپل ځان ته هم به څوک نشي کتی، بل ته به څه وګوري. دومره سخته ورځ به وي ده. او هر انسان دا 50,000 کاله ورځ ده. قرآن کې الله تعالی کان مقداره 50,000 سنه، 50,000 کاله ورځ ده د قیامت.